نظمأ والكتاب لنا سقاء وفي القرآن للمضني شفاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قدر منو اوریدونکو، د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک اوله برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. ودرب المجد أوله. نم عبد الله، د پلار نم قحافه رضی الله عنه، د مور نم ام خیر رضی الله عنها. ابو بکر رضی الله عنه د ماشوموالي څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست و. زیات غیرتمند، امانتدار، بهادر، سخی او زړسوانده و. د تجارت کاروبار یې کوي او نسب یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو پشته بعد یو ځای سوی دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې ونازول سو، نو اولنی دعوت یې په نارینه‌وو کې ابو بکر رضی الله عنه ته ورکوي چې بې له کوم شک او ملاحظاتو یې قبول کوي او د اولنی مسلمان اعزاز یې حاصل کوي. کله چې د مسلمانانو تعداد او شمیر 9 ته ورسېدی، نو ابو بکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه غواړم خپل اسلام د خلکو په منځ کې اعلان کړم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کوي په دې خاطر چې څوک دی د دفاع او ساتنې طاقت نه لري، تکلیف به درته ورسیږي. خو ابو بکر رضی الله عنه بیا اصرار کوي چې آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورته ورکړل او بیت الله شریف ته تشریف یووړی. هلته ډیر زیات مشرکین ناست وه. ابو بکر رضی الله عنه خطبه ورته شروع کړه. دا په اسلام کې اولنۍ خطبه وه. مشرکینو په اول سر کې ښه غوږ ورته نیولی و، خو چې کله ابو بکر رضی الله عنه د اسلام راوړلو اعلان وکړي، نو عتبه بن ربیعه ملعون چې د قریشو سردار و، د وهلو امر یې وکړي. مشرکین لکه د کارغانو په شان ورباندې راټول سول، ډیر زیات یې ووهی تر څو چې بېهوشه سو. بیا هغوی پرېښودی. په دې وخت کې د ابو بکر رضی الله عنه قوم بنو تمیم خبر سول. هغوی پورته کوي، خپل کور ته یې ورسوي. کله چې د ده قوم د ده تشویشناک حالت ولیدی او یقین یې راغی چې د بچ کېدلو نه دی، نو بیت الله شریف ته راغلل اعلان یې وکړي که چیرې ابو بکر رضی الله عنه وفات سو، موږ به یې په بدله کې عتبه بن ربیعه قتلوو، یعنې وژنو به یې. څو وخته یې همدا اعلان وکړي، خو چا جواب ورنه کوي. بیرته د ابو بکر رضی الله عنه کور ته راغلل چې د ده حالت وګوري. په دې وخت کې ابو بکر رضی الله عنه لږ په هوش کې راغی. اولنۍ پوښتنه یې دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی. کله چې قوم دا خبره واورېدله، له ډېرې غوسې څخه پورته سول او لاړل. فقط دومره یې د ده والدې ته وویل چې ده ته د خوراک بندوبست وکړه. کله چې هغوی ولاړل، نو مور یې ورته د خوړلو دپاره څه راوړل، خو ده یې د خوړلو څخه انکار وکړ. مور ته یې وویل ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات راوړه. مور یې ورته وویل زه څه خبره یم چې چیرې او څنګه دی. ابو بکر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې د عمر رضی الله عنه د خور ام جمیل کره ورسه، د هغې څخه پوښتنه وکړه. مور یې د شپې په آخره برخه کې چې لارې او کوڅې د خلکو څخه خالي سوي وې هلته ولاړله او ام جمیل ته وویل ابو بکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات غواړي. هغې ورته وویله زه څه خبره یم چې هغه به چیرې او څنګه وي، خو که ماته اجازه وي زه به د ابو بکر رضی الله عنه لیدو ته در سره ولاړه سم. هغې دا خبره خوښه کړه او کور ته یې د ځان سره راوستله. ابو بکر رضی الله عنه پوښتنه ورڅخه وکړله. ام جمیل یې د مور طرف ته په سر اشاره وکړه چې مور دې اوري، هغه مسلمانه نه ده. ابو بکر رضی الله عنه ورته وویل د هغې څخه مه بیریږه. ام جمیل ورته وفرمایل هغه د ارقم په کور کې د نورو مسلمانانو سره دی. ابو بکر رضی الله عنه قسم وخوړی چې تر هغه وخته به خوراک او چشاک ونه کړم چې لیدلی مې نه وي. د ابو بکر رضی الله عنه مور بلې شپې ته انتظار وکړي تر څو چې لارې او کوڅې د خلکو څخه خالص وي. نو ابو بکر رضی الله عنه یې تر لاس ونیوی او د ارقم رضی الله عنه کور ته یې بوتلی. نو سمدستي رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې ونیوی او دواړو ډېر زیات سره وژړل.
او ورسره ټولو نارینهو او زنانهو صحابه کرامو هم وژړل. نو تر دې وروسته ابوبکر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور شریفې ته دعا وکړه چې مسلمانه سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دعا وکړه بیا دعوت ورکوي چې هغې دعوت قبول کوي او مسلمانه سوه. قدرمنو اوریدونکو د ابوبکر رضی الله عنه د سیرت مبارک اوله برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو. ويرجى في مكامنه الوفاء نفاخر فيكم شرقا وغربا بتوعية